السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګری ستړي شوي دي جواب ذکر رانغلی زما خیال چې یو پیر بیا تجربه وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم الله خیرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. زمار دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، د ملګرو د طرف نه موږ ته موضوع راکړې شوې وه د اولاد تربیت. زما محترمو په دې موضوع باندې چې څومره ډیره خبره وشي هغه کمه ده، ځکه زمونږ او ستاسو معاشره داسې معاشره ده یقینا چې تعلیمونه ډیر شو، ډیګریانې ډیرې شوې، عصري علوم ډیر شو، خو بیا هم دا معاشره بګړاو طرف ته روان ده، بیا هم دا معاشره د تباهۍ طرف ته روان ده، بیا هم دا معاشره هغه د تنزل طرف ته روانه ده. ای زما محترمو، د هغې یو بنیادي وجه هغه د تربیت کمی دی. په دې وخت کې د تربیت اولاد موضوع انتهایی اهمیت لري، ځکه زمونږ د ډیرو مسلمانانو په ذهن کې دا یو نقشه پرته ده، دا یو خاکه پرته ده، دا یو داسې نمونه پرته ده چې ګینې بچي راوړل کمال دی او بیا دویم داسې پرېښوستل د دې زمونږ نه څه تپوس نه کېږي. داسې نه دی زما محترمو. هر کله چې کوم پلار له الله د بچي نعمت ورکو، هر کله چې بچی ستا پیدا شو، نو بیا په تا باندې څه حقوق د دې بچي لازم دي. دین اسلام داسې دین نه دی. الحمدلله اسلام د هر چا حق واضح کړي، اسلام د بچو حقوق هم واضح کړي، اسلام د مور او پلار حقوق هم واضح کړي. په هغه حقونو کې یو حق په مور او پلار باندې د خپلو بچو دام دی چې کله دته الله اولاد ورکړي، بچي ورکړي، دا به د خپلو بچو ښایسته تربیت کوي. دا د ده ذمهواري ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. ای زما د امت خلکو، خبردار په تاسو کې هر یو کس مسؤول دی، نگهبان دی، هغه نگران دی. وكلكم مسؤول عن رعیته. د هر سړي نه به د هغه د رعیت، د هغه د مسؤلیت او د هغه د نگرانیتوب په باره کې تپوس کیږي. د مور او پلار نه به د بچو په حق کې تپوس کیږي. الله به د قیامت په ورځ کې تپوس کوي چې بچي مې درکړي و د هغې رعایت، د هغې خیال دې ساتلی دی که نه دی دې ساتلی؟ جواب راکړه، څه جواب به ورکوو؟ ټیک ده، ما او تا په خپلو بچو عصري علوم دې ته ډېره توجه ورکوو، خو زما د الله په ذات قسم وي که عصري علومو کې د بچي تربیت کیږي، که ستا د بچي تربیت کیږي هغه به د الله په کتاب سره کیږي، که ستا د بچي نه انسان جوړیږي هغه به په دې مدرسه کې جوړیږي، که ستا بچی مور او پلار صحیح پیژندل غواړي، د هغې حق ادا کول غواړي، په دې مدرسه کې یادوي شي. ډېر خلک موږ وکتل، ډېر دفاتر موږ وکتل، ډېر غټ غټو ډیګریانو خاوندان موږ وکته چې ډیګري به ورسره ښه اعلی د عصري علومو، ښه اوچتې اوچتې ډیګریانې به د هغه سره په کور کې پرتې، ښه اوچته مرتبه به وي، خو د تربیت کمی به په هغه کې وي. الحمدلله چې دا کم خلک با تربیت دي، تاسو وګورئ د الله کتاب به یې لوستلی، ځکه د هغوی تربیت برابر دی. د دې د وجې نه په مور او پلار دا لازم دی چې د خپلو بچو تربیت وکړي،
زمونږ په دې معاشره کې دا مسله ډېر غفلت طرف ته روانه ده. زما محترمو زمونږ په معاشره کې ډاکوان شته دی که نشته؟ یقینا په زراو ډاکوان دي. زمونږ په دې معاشره کې زانیان شته دی که نشته؟ یقینا بې شماره دي. زمونږ په دې معاشره کې راهزن شته دی که نشته؟ یقینا ډېر بې شماره دي. زمونږ په دې معاشره کې پوډریان او نشیان شته دی او که نشته؟ یقینا ډېر بې شماره دي. دا چېرته نه رال؟ دا د کوم ځای نه پیدا شو؟ ډاکو د مور د خېټې نه خو ډاکو نه و راوتی، غل د مور د خېټې نه خو غل نه و راوتی، زاني خو د مور د خېټې نه زاني نه و راوتی. دغه شانتې نور بد عمله چې څومره دي دا خو د مور د خېټې نه داسې بد عمله نه دي راوتي. د مور او پلار د غفلت د وجې نه، د مور او پلار د هغې د بې پروایۍ د وجې نه نن هغه ماشوم نه غل او ډاکو او داسې ده چې راهزن جوړ شو. د تربیت د کمي د وجې نه مور او پلار توجه ورته ونه که. حال دا چې د ماشوم مثال علما ذکر کوي چې د شنې لختې په شان دی. څنګه چې شنه لخته ته کوم طرف ته وغواړې څنګه یې وغواړې هغه شانتې یې تاووی شي. دقه شانتې ماشوم هم ستا په لاس کې دی. څنګه چې ته وغواړې د هغه تربیت کوی شي. که ته وغواړې چې د ماشوم نه عالم دین جوړ کړې نو هم ستا په لاس کې د تربیت دی. مدرسو ته یې راوله، قرآن ته یې کېنوه. که ته وغواړې چې د ماشوم نه محدث جوړ کړې ستا په لاس کې د دې تربیت دی د محمد رسول الله حدیثو ته یې کېنوه. او که ته غواړې چې د دې ماشوم نه غل او ډاکو جوړ کړي هم ستا په لاس کې د دې تربیت دی ته غافله پروت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر ماشوم هر بچه په خپل فطرت پیدا کیږي، د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي، خو مور او پلار یې راولګېږي. فابواه د هغه مور او پلار د هغه په تربیت کې کله کمی وکړي کله کوتاهۍ وکړي. یهودانه د هغه تربیت داسې وکړي چې یا ته یهودي جوړ کړي او ینصرانه یا ته عیسایي جوړ کړي او یمجسانه یا ته مجوسي جوړ کړي. حدیث کې معنا دا پرته ده چې ماشوم څنګه یي په دې کې کردار د مور او پلاري، په دې کې د هغوی د تربیت د هغوی د کمی او د هغوی د تربیت د ماحول مهم کرداري. که مور او پلار د بچي صحیح تربیت وکړي نو دې بچي نه یو واقعتا یو با تربیته انسان جوړېدی شي، د ده نه عالم هم جوړېدی شي، د ده نه قاري هم جوړېدی شي، د معاشرې یو ښه انسان ته جوړېدی شي. خو که مور او پلار په دې تربیت کې کوتاهي وکړي قسما بالله چې د ده نه غل ډاکو او نور بدعمله د معاشرې بدترین انسان د ده نه جوړېږي. زمونږ مور او پلار په دې معاشره کې ډېر مشران د دې نه دي خبر. دا وجه ده چې ورځ په ورځ مور او پلار د بچو نه سر ټکوي. قسما بالله موږ ته ورځ په ورځ نوي نوي واقعات راځي. کله بعضې خلک راشي مولوي صاحب اولاد مې خبره نه مني څه وکړم تنګ کړی یم دې حد ته یې رارسولی یم چې په خپلو دعاګانو کې الله ته سوال کوم چې الله یا ماله مرګ راولي یا مې دا بچی رانه واخلي. داسې مور او پلار هم زموږ په معاشره کې شته. داسې مور او پلار هم شته چې په خپلو بچو پسې تمانچې ګرځوي ولي مرګ ته وږي ناست. داسې مور او پلار هم شته، داسې بچي هم شته چې د هغه مور او پلار د تربیت د کمي د وجې نه هغه معززه مور او پلار چې په معاشره کې یو عزت لرل د هغه بچو د وجې نه د خلکو سره سترګو ملاوېدو قابل پاتې شوي نه دي. دا د دې بچو د تربیت د کمي د وجې نه. زما محترمو داسې یو واقعه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې هم راغله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو کس خپل زوی راوستل او ورته وی چې ای امیر المؤمنین عمر فاروقه زما دا زوی زما خبره نه مني، دا زما حق نه ادا کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه زوی ته مخاطب شو د هغه سړي چې هغه کوم زوی ځان سره راوستی وی د مور او پلار په تا باندې دا حق دی چې ته د هغه خبره نه مني، ته ولې د پلار حق نه ادا کوې؟ په دې پلار خو په تا باندې ډېر حقوق دي، د خبره منه بچې. دا ماشوم راولګېدل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وی امیر المؤمنین څه خبرې وکړم اجازت دی؟ وی اجازت دی وکړه. وی آیا په پلار باندې د بچو څه حق شته دی که نشته؟ وی ولې نشته؟ وی هغه کوم حقوق دي ما ته یې ووایه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې
چې د بچو حقوقو کې په مور او پلار باندې یو حق دا دی چې د خپل بچي دپاره ښایسته مور منتخب کړي. دا په داسې ځای کې رشته وکړي چې دینداره زنانۍ، داسې ځای کې رشته وکړي چې باحیا زنانۍ، داسې ځای کې رشته وکړي چې سبا ستا بچي د هغې نه پیدا شي، کم از کم ستا د بچو تربیت کوی شي. وی بل حق یې دا دی چې ښایسته نوم ورته هغه کېږدي. وی بل حق یې دا دی چې د الله کتاب ته کښېنئ. دا بچی د خپل پلار په حق کې عمر فاروق ته وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زما پلار تا ته شکایت راوړی دی، تا ته زما ګیله راوړې ده، زما پلار زما یو حق نه دی ادا کړی، زما اولنی حق دا و چې ما له ښایسته مور منتخب کړي. ده خو د 400 دینارو په بدله کې د یو فاحشه او بدکارې زنانه سره نکاح تړلې ده. زه د هغې نه پیدا شوی یم، زه د هغه فاحشه او بدکارې زنانه زوی یم. هغه فاحشه زنانه به زما تربیت وکړي. اوس هم زما پلار زما نه د تربیت مطالبه کوي، اوس هم دا پلار تا ته شکایت کوي چې دا زما حق نه ادا کوي. زما مور فاحشه ده، د خپل خواهشاتو د پوره کولو په غرض باندې د 400 دینارو په بدله کې د یو فاحشه زنانه سره نکاح تړلې ده. هغه به زما څه تربیت وکړي؟ که غواړئ چې د بچو تربیت هم ښایسته وشي نو ګورئ ښایسته ذکر رشتې وکئ. د خپلو بچو دپاره داسې مور انتخاب کوي چې که سبا ته کور کې نه چې کم از کم ستا د بچي تربیت دا ستا بیبي وکړي. د دې د وجې نه وایي زما داسې مور ده چې فاحشه ده، هغه به زما څه تربیت وکړي. وایي دویم حق زما د ده باندې دا و که نه چې ما له ښایسته نوم کېږدي. زما د پلار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زما د پلار ما له نوم کېښوستی جعل چې دې ته د ګندګۍ چینجی ویلی کېږي. ښایسته نوم به بچي لږدي. زما پلار ما ته جعل نوم کېښوستی دی، جعل ویلی کېږي د ګندګۍ چینجي ته. نو دا اوس هم د ما نه د خپل حق مطالبه کوي چې زه به د حق ادا کړم. ما ته خو د نوم داسې بدرنګ نوم کېښوستل چې د ګندګۍ چینجی راته وویل، خو د چینجي کار څه شی دی؟ خرابتیا جوړول. نو زما تربیت به څه وشي؟ زما کار به څه ښه وشي چې ما له نوم د چینجي کېښوستی دی. وایي دریم حق زما په دې پلار باندې دا و چې ما د الله کتاب ته کښېنئ. وایي زما دې پلار قسما بالله د الله کتاب ته کښېناستل خو لرې خبره ده، ما ته یې د قرآن یو حرف هم نه دی زده کړی. زه یې د مدرسې په طرف او په شام نه یم بولی، زه به د ده څه حق ادا کړم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دې پلار ته ورته متوجه شو. وایي ته راغلی د خپل زوی شکایت زما خواله راوړي، حال دا چې د دې بنیاد او بیړه خو تا غرقه کړې ده. دا چې دا نن ستا نافرماني کوي، ستا حق نه پېژنې، په دې کې دا ستا پوره لاس دی. اکثریت چې کوم ځای کې د بچو معامله د پلار سره ورانئ، ته قسما بالله ګهره نظر واچوه، هلته به د پلار کوتاهي موجود وي. که پلار د بچي صحیح تربیت وکړي، په والله دا بچی ستا خادم جوړیږي، دا بچی ستا خلاص جوړیږي، دا بچی ستا عزت جوړیږي، دا بچی ستا دپاره په معاشره کې د سترګو د اوچتولو سبب ګرځېږي که ته د دې صحیح تربیت وکړي. وایي ما ته خو پوره کتاب څه د قرآن یو حرف هم نه دی راښودلی. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي تا سره بیا هم داسې پکار ده، زه لاړ شه ته خپل د دې کوتاهۍ سزا هغه په دې خپل ژوند کې هغه سکه، دا به دقه شانتې ستا حق نه ادا کوي. که تا د دې بچي تربیت کړی وی بیا به ستا حق ادا کړی وی، خو تا دا کوتاهي کړې ده چې څه ټایم دا تربیت ته محتاج او تا د تربیت نه کوو. په هغه وخت کې که تا د خپل بچي تربیت کړی وی، نن به د دې بچي شکایت تا زما خواته نه راوړلې. د دې د وجې نه زما محترمو د بچو د تربیت ته بې انتها هغه توجه پکار ده. په دې کې باریکې غلطیانې، وړې غلطیانې چې ما او تی په کورونو کې کوو، په والله زموږ د بچو د مستقبل د هلاکت سبب ګرځېږي. که زما او ستا په کور کې د خپلې بیبي سره رهن سین خراب و، دا ماشوم سبا غټېږي، ته دله واده کې ستا نه تربیت اخلي. تا چې د خپلې کوروالا سره بد اخلاقي کوله، دا هم سبا د خپلې بیبي سره کوي. د دې د وجې نه په کور کې په احتیاط قدم اوچتوئ، وړو مسلو ته هغه غور کوئ، او د دې بچو په تربیت باندې کلک نظر وساتئ. ما په اول کې دا خبره وکړه، بچي ستا په لاس کې دي، په والله تا ته الله د دې اختیار درکړي چې څنګه ته غواړې
کوم طرف ته ته غواړې هغه طرف ته تاوویش. لہذا د دې بچو په تربیت کې خپل مثبت کردار ادا کړه، نه دا چې منفي کردار. زمونږ په دې معاشره کې ډېر مور او پلار د بچو په تربیت کې قسما بالله منفي کردار ادا کوي لګیا دي. دا به پلاري بچي ته به پیسې ورکوي، بچي د دکاندار نه راته نسوار راوړه، ته چې غټ شي دا بچی ستا غټ شي نو دا به د ده نه بیا شرابي نه جوړېږي، بیا تا خوله چینګه کړې چې زما بچی شراب څکي، زما په بچی باندې خلکو ملګرو د غلطو مجالسو د وجې نه نشیان هغه زما د بچي نه نشهیي جوړ شو، پوډري تې جوړ شو، چرسي تې جوړ شو. دا ستا هغه غفلت دی ای زما پلاره، ای زما مشره، قسما بالله دا ستا غفلت دی چې تا به 10 روپۍ ورکړي بچي ته به دې وویلې چې د خوا کې دکاندار نه ماله سګرټ راوړه، نسوار راوړه. دې بچي په ذهن کې دا نقشه واچوله چې زما پلار خو یو غټه ډیپټي ادا کوي، نسوار او سګرټ دا استعمالوي، دا خو زما باره کې هم دي، دا خو به زه م استعمالوم. په بچپن کې ده ته تا ذهن د نشې جوړ کړو، نن ځکه د ده نه پوډري او نشې جوړ شوی دی. په یو څو امورو کې د بچو تربیت بې انتها ضروري دی. د دې د وجې نه د ټولو نه اولنی تربیت که د بچو کول غواړئ په عقیده کې به د بچي تربیت کې د خپل بچي عقیده دې برابره کړه. دا د ورکوټي والي نه موحد کلک موحد جوړ کړه، نه دا چې دا غټ شي سبا بیا په تعویذګرو پسې ګرځي، نه دا چې دا غټ شي سبا بیا په دې قبرونو باندې ګرځي، نه دا چې بیا دا غټ شي سبا په مزارونو باندې ګرځي، د هغې مالګې د هغې کاڼي راخلي او په ځان پورې مږي. په ورکوټي والي کې د ده تربیت وکړه، عقیده د توحید برابره کړه، په الله باندې د ده عقیده برابره کړه. قرآن کریم کې الله رب العالمین د لقمان حکیم هغه څه نصیحتونه وصیتونه چې خپل زوی ته یې کړي په هغې کې یو نصیحت دا کړی و. لقمان حکیم خپل زوی ته ویلي یا بنیه، ای زما بچیه زه تا ته څه نصیحتونه کوم، څه وصیتونه کوم، ستا تربیت کوم، په هغه تربیت یا اولنۍ پوړۍ ستا د عقیدې کوم، لا تشرک بالله. زما زویه اول به د عقیده برابره کړي، ګورې د الله سره شرک ونه کړي. زمونږ ډېر پلاران داسې شته چې هغوی خپل عقیده د توحید نه پیژني، د بچو تربیت به څه وکړي. لہذا لازمه دا ده چې اول موږ خپل عقیده برابره کړو، هغه الله په صحیح تعارف سره موږ وپیژنو، بیا یې خپلو بچو ته ور وښیو چې بچیه ګوره که ته چا پیدا کړی هغه الله دی، ای بچیه که تا له څوک رزق درکوي دا عقیده برابره که هغه صرف هغه ذات دی، ای بچیه که په تا باندې سخت راشي دا مشکل د تا نه صرف هغه الله لرې کوي. د خپل بچي عقیده دې په دې برابره کړه. ډېر مور او پلار دي په والله که د دې مسلو ورته پته دا زده کوي، قسما بالله دا به ستاسو په کار راشي چې کله ستا په بچپن کې د بچي تربیت په عقیدې باندې وکړو، هېڅکله به ستا د بچي نه مشرک جوړ نه شي، هېڅکله به ستا د بچي نه هغه عقیدوي بدعتي جوړ نه شي. د ده عقیده برابره کړه. قرآن کریم کې چې الله د لقمان حکیم دا نصیحتونه نقل کړي دي، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. په دې کې سبق موږ ته دا پروت دی. الله وایي بندګانو دقه شان چې د خپلو بچو تربیت وکړئ د عقیدې، لکه څنګه چې لقمان حکیم د خپل بچي تربیت کړی، دغه شانتې د بچو تربیت په عباداتو کې هم وکړئ. دوی د عباداتو سره مشنا کوي، د الله د بندګۍ سره مشنا کوي، د طاعاتو سره مشنا کوي، د مونځ سره مشنا کوي، د روجو سره مشنا کوي، دغه شانتې د صدقاتو سره مشنا کوي، د جهادونو سره مشنا کوي. قرآن کې الله رب العالمین خپل نبی ته فرمایي وامر اهلک بالصلاة، ای نبی خپل کور والا ته د مونځ حکم ورکه، خپل بچو ته د مونځ تربیت ورکه، واستبر علیها، د خپلو بچو د تربیت سره سره خپل هم په دې مونځ باندې قایم او دایم اوسه، خپل هم مونځ ادا کوه. په دې کې معنا د دې پرته ده چې بچو ته به د مونځ تربیت ورکړي. زمونږ معاشره الټه ده، پلار را لګېږي په بچو باندې هغه چې زور راوړي د کار روزګار راوړي، د مونځ نه راوړي. دا زوی که یو ورځې کار ته لاړ نه شي پلار ورسره والله ته چې مړي ژوندي پرې خوستو ته تیاري، خبرې ورسره نه کوي، مخ ته یې نه ګوري، خبطي. خو همدا مقه زوی دی چې سحر مونځ ته نه پاسېږي، د پلار په تندي ګونجې نه راځي، پلار د ده نه خفه کېږي. د بچي ذهن هم دا برابر شوی دی چې زما د پلار د څه سره تعلق دی هغه ورته پوره راوړم. د دې د وجې نه د بچو تعلق د مونځ سره پیدا کوي.
د الله رسول خصوصي حکم کړی دی مروا اولادکم بالصلاة خپلو اولادو ته خپلو بچو ته د مانځه حکم ورکوي په کوم وخت کې وهم ابناء 7 سنین چې کله د هغوی عمر 7 کالو ته ورسیږي په مونځ باندې هغوی ته حکم ورکوي د دې حدیث په الفاظو کې غور وکړي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې 7 کالو ته ورسیږي د مونځ حکم به ورکوي څه مطلب د 7 کالو نه مخکې تا خپل بچي ته پوره مونځ یاد کړي ځکه چې 7 کالو ته ورسېدل ته د مونځ حکم ورکوي هغه ته مونځ نه معلوم کوې نه شي کوی که نه نو مخکې به ورته مونځ زده کړي چې بچي مونځ په داسې طریقه کېږي په دومره طریقو باندې داسې طریقه په مونځ کې کېږي دا د الفاظ پکې ویلی کېږي مسنونه طریقه په مونځ کې دا ده د الله رسول به داسې مونځ کوو د دې تربیت د خپلو بچو وکړي ډېر کم مور او پلار به داسې وي چې بچي ماخوستن راوغواړي چې راشه بچیه تا ته زه صحیح طریقه د مونځ وښیم د دې د وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت نارینهو ته دا حکم کړی دی او دا مسله ورته بیانه کړې ده چې د دې امت نارینه د فرایض په جماعتونو کې په جمع سره ادا کوي نوافل د دوی دپاره غوره او بهتر دا دی چې کور کې ادا کړي ولې فایده په دې کې سره فایده په دې کې دا ده چې هر کله تا په کور کې نوافل ادا کول نو په کور کې ماشومان دي ماشومان به د تا نه دا تربیت واخلي ستا ماشومان به تا ته وګوري د ماشومانو ذهن د مقدس په شانتي هغه چې تا ویني چې زما پلار لګیا دی په کور کې مونځ کوي دا خو مالم کول پکار دي د ورکوټي والي نه د ده تربیت د مانځه وشي دا چې غټ شي هېڅکله به د ده نه بېلمازه جوړ نه شي دا چې نوجوان شي هېڅکله به دا مونځ پرې نه دي لہذا په مونځ په دې باندې د خپلو بچو تربیت وکړئ دغه شانتې په دې روجو باندې د مونځ د خپلو بچو تربیت وکړئ د صحابه کرامو د ماشومانو په باره کې راځي چې هغوی به په خپلو ماشومانو روجې نیولې او دومره به اهتمام د دې روجې کول د ماشومانو داسې نه چې په بالغه ماشوم خو روجې فرض دي خو نابالغه ماشومانو باندې به هم روجې نیولې د دې دپاره چې تربیت یې وشي چې دا په ورکوټیوالي کې د روجې سره عادت شي چې دا غټ شي هېڅکله به بیا دا روجه ونه خورو هېڅکله به دا چېرته بیا روجې ته دا نیت کې نه دي دا غاړه کې نه دي چې یاره زه دا روجه ماته کړم او ویې خورم د دې د وجې نه هغوی به د خپلو ماشومانو تربیت په دې روجو باندې کوو وایي کله ناکله به ماشومانو جړا شروع کړه د هغه وخت چې کومې کیلونې وي دا ماشومان چې په قلاریږي هغه به م ورته راواخیستلې او په هغې به م قلارول د دې دپاره چې دا روجه مکمل کړي او ده ته اجر میلاو شي او د ده تربیت صحیح وشي دغه شانتې بچو ته تربیت د دې هم ورکوي چې دیني غیرت په هغوی کې پیدا کوي قسمه وسایل راوتي دي زما استاد بچو د بې غیرته کولو دپاره دا د غیرت ماده زما استاد بچو نه په والله په تره دسیسو سره وځي دا نن چې د معاشره د بې غیرتۍ ته راورسېده په والله دا وجه ده چې مختلف طریقو سره زموږ د ماشومانو نه غیرت هغه ووتل څوک یې په یو طریقه وباسي څوک یې د خوراکونو په ذریعې سره وباسي څوک یې د ادویاتو په ذریعې سره وباسي څوک یې د انجکشو دغه شانتې د ستنو والو په ذریعې سره د ماشومانو نه غیرت وباسي اخر دا چې مغربي معاشره دا جوړول غواړي لکه څنګه چې مغرب کې بې غیرتي عامه ده دغه شانتې به د مسلمانانو کې هغه بې غیرتي عامه شي څه وخت داسې و چې زما او ستا پښتانه به په غیرت باندې هغه خلکو یادول زما او ستا پښتون د هغې غیرت داستان تاریخونه ډک کړي وو څه وخت داسې و چې زما او ستا په پښتنو کې ایماني غیرت دومره و چې همیشه په حق باندې چا حمله کړې ده زما او ستا دا پښتون ورته مخې ته شوی نن هغه غیرت ختم شو عالمي سطح باندې بې حیایي که په عروج کې روانه ده هم زمونږ د معاشرې پکې پوره کردار دی او خاص کر د پښتنو هم پکې کردار دی هغه غیرت ختم شو راځه د خپلو بچو ته دا غیرت وښیو چې بچی په دین به غیرت کې په ایمان به غیرت کې په خپل عقیدې به غیرت کې په الله به غیرت کې په قرآن به غیرت کې دا غیرت د خپلو بچو ته وښایې چې د دوی نه بې غیرته جوړ نه شي غیرتیان ته جوړ کوي صحابه کرامو په باره کې راځي د خپلو بچو تربیت یې کړی و غیرت یې ورته ښودلی و یو دوه ماشومان صحابه کرام دي چې معاذ او معوذ رضی الله عنهما ورته ویلی کېږي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي زه د احد په غزا کې ولاړم د احد معرکه شروع وه
په دې کې ګورم یو ماشوم په دې کې رالی زما ښي طرف ته ودرېدل، بل ماشوم رالی زما ګس طرف ته ودرېدل. یو راته وایي اباجانه، وایي ما ورته وکتل چې څه وې، وایي ما ته یې ویلې ابوجهل چېرته دی؟ د ده خبره مکمله شوې نه وه، ما ته بل ماشوم وایي اباجانه کاکا جانه ابوجهل چېرته دی؟ وایي ما ورسره ډېر تعجب باندې دا خبرې وکړې چې ماشومانو تاسو په ابوجهل څه کوئ؟ وایي ما اورېدلي دي چې زما نبي ته کنځلې کوي. په وخت د ماشومتوب کې د خپلو بچو تربیت کړی په نبي غیرت ورته ښودلی. زما او ستا ماشومان په والله که د نبي د غیرت نه خبر دي، په والله که په دین اسلام د غیرت نه خبر دي. دا زما او ستا د غفلت وجه ده. که ما او تا د خپلو سلفو د ماشومانو واقعات خپلو کورونو کې ماشومانو ته بیان کړه، دوی نم د معاذ او معوذ غونته کې غیرتي ماشومان جوړېدی شي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویلې چې تاسو ماشومان یې، تاسو په ابوجهل څه کوئ؟ اگر چې د عمر په لحاظ سره ماشومان دي، خو ایماني غیرت یې وګوره، څه ناشنا خبرې ذکر کړي چې په وخت د ماشومتوب کې د تاریخ اوراق د غیرت نه ډک کړه. وایي موږ اورېدلي دي چې زما نبي ته کنځلې کوي. وایي چې ګورم ابوجهل په ډېر تکبر انداز کې په خپل اسب باندې سور را روان دی. وایي ما ورته ویلې دا دی. وایي دې ماشومانو ډېره تیزه منډه واخیستله او ورمنډه یې کړه او دواړو په یو بل باندې د یو بل نه په مسابقه کې په ابوجهل ګزار وکړه او د ځمکې ته یې راګزار کړه. داسې غیرت و پکې. نن کفارو زما او ستا د دین د اسلام د شرایعو سره کوم عمل وکړو، خو کومه دي هغه غیرتي نوجوانان، والله غیرت به په دوربین کې هم درته پکې ښکاره نه شي. معاشره دې حد ته راله، دې حد ته راله، دومره بې غیرته کړو چې هغه غیرت چې ما او تا به ورته د پښتو نوم ورکول هغه هم رانه ختم شو. لہذا خپلو بچو ته دیني غیرت وښایئ، د هغې تربیت په اسلامي غیرت باندې وکړئ چې بچیه ګورې دا یاد وساته، که هر څه کېدل، که ستا سر هم قربانېدل، په حق باندې چا سره سمجوته ونه کړي. د محمد رسول الله دپاره غیرت وکړه، د الله دپاره غیرت وکړه، د الله په کتاب باندې غیرت وکړه. داسې نه چې ګورې چېرته د الله او د هغه د کتاب او د هغه د پیغمبر هغه ګستاخي کېږي، او داسې نه چې ته د بې غیرتوب مظاهره وکړي. خپلو بچو ته ښایسته د غیرت درس ورکړئ. دغه شانتې د بچو تربیت به په دې کې هم کوئ چې حرام در نه ونه خوري. ګورې نن سبا ډېر مور او پلارې د خپلو بچو دې انداز او دې عادت ته خوشحالېږي چې بچی د چا نه یو حرامه باندې یو شی راواخلي، یا په کور کې د چا نه څه پیسې پټې کړي، یا دکاندار ته لاړې دکان نه چې شی پټ راواخیستل او بیا یې وروسته پلار ته وویلې چې دا شی مې راواخیستل. پلار یې ډېر خوشحاله وي، څه خاندي، ناشنا یې ذکر یې کوي په عامو مراکزو او مجالسو کې چې دا هغه ماشوم دی دومره ځیرکه دی چې پرون پلانکي سړي سره تللی او د دکاندار نه یې پلانکي شی راواخیستل او هغه ونې لیده. بیا دې خوله چینګه کړي چې د بچي نه مې ډاکو جوړ شو. تا اول سر کې د ده په وړۍ په خپله د ډاکو کېدو ته کېښوستله چې ده دا شیز راواخیستل، ته ولې ورته غوسه نه شوې؟ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې د خپلو ماشومانو د خپلو نوسوی څنګه تربیت کړی دی. د الله رسول یو ورځ په لاره روان و، حسن رضی الله تعالی عنه په لاره کې د صدقې د کجورو نه یو کجوره پرېوتې وه، ده راواخیستله او خولې ته یې کړه. او دا مسله به تاسو ټولو ته معلوموي چې په آل نبي باندې صدقه حرامه ده. چې کله د الله رسول وکتل چې زما نوسي حسن رضی الله تعالی عنه د صدقې کجوره راواخیسته او خولې ته یې کړه، په غوسه شو او ورته ویې ویل یا حسنه کخ کخ وارته وه ما علمت انا لا نأکل الصدق. تا ته پته نشته دی چې موږ د صدقې کجورې نه خورو، صدقه نه خورو، دا وارته وه. هغه تیره شوې کجوره چې ماشوم خولې ته اچولې وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې د خولې نه راویستله او په وایرتوله. دا د تربیت مرحله وه چې د دې ماشوم دې خېټې ته په وخت د ماشومتوب کې حرام لاړ نه شي، د ده تربیت وشي. د دې د وجې نه دا به نه وایې چې پرېږده ماشوم دی که دا 10 روپۍ پټې کړي، پرېږده ماشوم دی که دغه دکاندار نه اغلا وکړه. دا که نن ماشوم دی سبا غټېږي، دا که نن ورکوټ یې دی سبا د دې نه زلمی جوړېږي. که ده په وخت د ماشومتوب کې غلا وکړه او تا ورته خوله چینګه کړه، ته په خوشحاله شوې، بیا دې د دې زوی نه دا تمه مه ساته چې دا به د حلال او د حرامو تمیز په وخت د غټوالي کې وکړي. د ده نه چې ډاکو او غل نه جوړېږي، بیا به ته څه جوړېږي؟ په وخت د ماشومتوب کې د بچو تربیت د دې وکړئ چې حرام در نه ونه خوري.
دغه شانتې د بچو تربیت به د دې هم کوئ چې دروغ درنه ونه وایي. ګورئ دا په وخت د ماشومتوب کې د دروغو سره د دوی نفرت پیدا کا، د دروغو نه ورسره کرکه پیدا کا چې بچي ګورئ که هر څه کېدل دروغ به نه وي. حدیث کې راځي عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه ورکوټ یم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون کور ته راغلی، وایي ما ته زما مور ویلې چې ای عامره عبدالله راشه، عبدالله ابن عامر راشه دا پلانکې شیز در کوم. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما مور ته وکتلې، وایي څه شی ورکې راته وښایه. وایي هغې ورته هغه شی وښودل چې دا شی ورته ورکوم، دا میوه ورکوم، دا کجوره ورکوم. وایي د الله رسول ورته وویلې که چېرته دې ماشوم ته تا هسې ویلی وې چې راشه دا شی در کوم او ورکړی دې نه وې، دا هم ستا دروغ شمارل کېدل، په دې م الله رانیولي. زمونږ په دې معاشره کې په دې کورونو کې میندې هغه د خپلو بچو ته دا نه وایي چې راشه زه دله شی نه در کوم، داسې وایي که نه وایي چې بیا راشي نه ورکړي. نو ای زما خوري، ای زما موري، ای زما مشره چې ته خپل زوی ته دا خبره کې چې راشه 10 روپۍ در کوم، دا چیزونه در کوم، شیونه دله اخلم او بیا ورله نه اخلي، ته د خپل بچي تربیت په دې باندې نه کوې چې بچیه زه څنګه دروغ وایم، دقه شانتې دروغ ته وایه. د دې بچي د تربیت په هلاکت او د دې په بیړۍ په غر کېدو کې زما او ستا لاس نه شو. د دې د وجې نه باریکې باریکې خبرې دي. دا بچی چې لږ لږ د ځوانۍ په درشل باندې قدم ږدي، هېڅ چېرې به تا ته بیا رښتیا ونه وایي. بیا د ده نه د صدق او د رښتو توقع او تمنا او دغه شانتي بیخي تصور کې هم دا خبره مه راوله چې زما بچی به ما ته رښتیا ووایي. رکوټیوالي نه یې په رښتیاو باندې عادت که، نو بیا ممکنه ده چې دا بچی غټ شي، نو چې څنګه د تربیت شوی او دغه شانتې په غټوالي کې به دا د دروغو نه نفرت کوي. اخرنۍ خبره ذکر کوم، د بچي تربیت به په آدابو کوم کې آداب به م ورته ښیې چې بچیه د مشرانو سره کښېنې داسې به کښېنې، د کشرانو سره کښېنې داسې به کښېنې، د مشرانو په مجلس کې به داسې داسې کار کې، که جومات ته ځې داسې داسې کار به کې. د دې تربیت هم وکړئ د خپلو بچو. د خوراک طریقه م ورته وښایئ، د څښاک طریقه م ورته وښایئ، د اودسماتې طریقه م ورته وښایئ، د اوبو د څښلو طریقه م ورته وښایئ، هره طریقه د سملاستو د پاسېدو دا ټولې طریقې ورته وښایئ چې بچیه زما او ستا خوږ نبي به داسې خوراک کوو، داسې به سملاستل، داسې به پاسېدل. ښایسته تربیت د خپلو بچو وکړئ. حدیث کې راځي، امام بخاري دا حدیث راوړی دی، د الله رسول یو ورځ روټۍ ته ناست یو ماشوم رالی، عمر بن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه. یو عمر بن سلمه رضی الله تعالی عنه د هغه امامت یې چې کړی هغه جدا خبره ده، دا بل صحابي دی عمر بن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه. دا راغلی د الله د رسول مخې ته کېناستل، په ګس لاس یې خوراک شروع کړو، کله به یې د یو طرف نه خوراک کو، کله به یې د بل طرف نه. داسې یې ونه ویلې چې زه ماشوم دی چې څنګه یې خوري دي. زمونږ په دې کورونو کې ماشومانو ته میندې روټۍ واچوي، که ماشوم په ګس لاس خوراک کوي مور یې ورته خاندي، وایي زه په خپله خو یې خوري که نه. ای زما مورې داسې مه کوه، د بچي تربیت دې وکړه. خیر دی په تا به په دې باندې څه لاړ شي، خو ده ته د خوراک و آداب ښایسته وښایه چې بچي په لاس باندې خوراک مه کوه، په ښي لاس خوراک وکړه. دا آداب زده کړه، د الله رسول په ښي لاس خوراک کړی دی او موږ ته ترغیب هم د ښي لاس د خوراک را کړی دی. د وخت د ماشومتوب نه د ماشوم تربیت شروع کړئ. دا وخت یې د تربیت دی، که بیا غټ شو بیا خو به ستاسو وس نه رسېږي، بیا خو ستاسو خبره دوی نه مني، بیا خو ستا په غېږ کې داسې نه یې ناست چې ته وایې او زه بیا اورم. دا بیا تا له چېرته نیول در کوي، دا خو به بیا بار ګرځي، بار مصروفیات د ده ډېري. په وخت د ماشومتوب کې چې ستا په غېږ کې د دې تربیت وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ونه ویل چې ماشوم دې څنګه خوراک کوي دي په دې د الله سره نشته، نو زه به د څه وکړم؟ نه، د ماشوم تربیت یې کوو او په دې کې ترغیب موږ ته دا راکړه چې د امت خلکو تاسو هم د خپلو بچو دغه شانتې تربیت وکړئ لکه څنګه چې زه کوم. هغه مشفق نبي د هغه ماشوم لاس ونیول، ورته ویې ویل یا غلامو، ای ماشومه سم الله چې روټۍ خوري بسم الله وایه، کل بیمینک په خپل خلاص باندې خوراک کوه، وکل مما یلیک او د خپلې مخې نه خوراک کوه. د تربیت زده کړه. موږ ته هم د دې نصیحت او درس او وصیت پرېښوسته د الله رسول چې تاسو هم د خپلو بچو دغه شانتې تربیت وکړئ لکه څنګه چې زه د دې ماشوم تربیت کوم. د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو بچو تربیت وکړو. د دې د وجې نه دا یو څو خبرې په دې اساس باندې موږ بیان کړي چې زموږ توجه دې طرف ته راوګرځي. ډېر مور او پلار د دې مسلې نه غافله دي، واړه واړه باریک باریک بیخي معمولي اعمال دي، خو هغه ما او تا په کورونو کې کوو
حال دا چې زمونږ په بچو ګورې منفي اثرات د هغې پرېوځي دا نن چې زمونږ بچي زمونږ خبره نه مني دا زمونږ د کورونو ماحول بې انتها بګړاو طرف ته روان دی دا زما ستا د دې کمزورتیا د وجې چې د بچو د تربیت لحاظ نه ساتو چې څنګه ښه ښکلي آداب ستاسو په کورونو کې خپله تاسو اپناول څنګه چې ستا رهن سهن د خپلې بیبي سره دقه شانتې ستا د بچي تربیت به کېږي نو ستا نه به دا بچی درس اخلي عبرت به اخلي تربیت به اخلي دقه شانتې به دا کوي اوس ستا خوښه ده که خپل بچی ښایسته با تربیته جوړول غواړي او که نه د دې معاشري یو ناسور او بدترین انسان ته جوړول غواړي دا ستا په لاس کې د مور او پلاره تا ته ویم لہذا که د خپلو بچو نه با تربیته ماشومان جوړول غواړئ نو په خپلو کورونو کې ماحول برابر کړئ او دقه شانتې بچي دې مدارسو ته علماء کرامو ته قراو ته کښېنوئ چې صحیح انسانان او با تربیته ماشومان ته جوړ کړي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو بچو تربیت وکړو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل هم په دې معاشره کې ځان با تربیته جوړ کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا